د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ، دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. زوی د نن لوست یا سبق دی. هو، دا زوی ده. دا دوه سره غشي چې ورسره دي، دا راښیي چې زوی دغسې لیکل کیږي. ګورئ، د زوی ترڅنګ ټکی ټکی زوی لیکل شوې ده. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي زوی داسې ډکه کړئ. زوی، د زوی شکل او د زوی نوم دې وپېژانده. اوس د زوی په غږ خبرې کوو. د زوی غږ څه دی؟ زه. زه د زوی غږ دی. ګوره، زه د ظرفونو د کلمې په سر کې د لیکل شوي زوی غږ دی. لکه ظرفونه. ته ووایه. زه ظرفونه. شاباس، بیا ووایه. زه ظرفونه. ښه، ته اوس داسې نوم واخله چې د زوی توری په سر کې راشي. زه ظریف. ګورئ، دا ظرفونه دي. دا د چای لوښی، پیالو او قابونو ژۍ شین رنګ لري. د جګ او پیالو په منځ کې د څښاک لپاره چې څه دي، هغه سره او زیړ رنګونه لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه ظرفونه رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړي چې د ظرفونو په کلمه کې یو ځل د زوی توری راغلی. دلته د ظرفونو په کلمه کې یو ځل د زوی توری راغلی دی. دغه د زوی توری چې د ری توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم ظرفونه لیکل شوي، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ظرفونو لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، لیکل یې له همدغه ځایه څخه پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه ظرفونه رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. دغه د جګ او پیالو په منځ کې چې څه شی دي، دې ته داسې سور او زیړ رنګ ورکوو. د چاینکو، پیالو او قابونو ژۍ ته شین رنګ ورکوو. داسې شاباس، همدغه شانې رنګ کړئ. اوس نو راځو اولنی کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اوله زوی په شنه رنګ لیکل شوې ده او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د زوی توری لیکل شوی دی. د زوی په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې دا هر یو منځخالي زوی په سر زوی ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ زوی لیکل زده کوو.
ډېر ښه زوی دغسې لیکل کیږي. موږ زوی لیکل زده کوو. ګورئ دا د ظرفونو د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ظرفونه کلمه لیکل شوې ده. د ظرفونه په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د زوی په سر کې، د نون په سر کې. اوس د ظرفونه د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، ظرفونه لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ ظرفونه لیکو. ظرفونه دغه شان لیکل کیږي. اوس نو راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د زوی توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوی زوی په سر زوی لیکل زده کړو. شاباس، زوی لیکو. موږ زوی لیکل زده کوو. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ظرفونه کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ظرفونه د هرې یوې سپینې کلمې پر سر ظرفونه ولیکو. موږ ظرفونه لیکو. شاباس، ظرفونه لیکل یادوو. ظرفونه لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د زوی توری په خړ رنګ راغلی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ظرفونه د کلمو کتار دی. معنا دا چې د زوی او ظرفونه د هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، زوی لیکو. لیکل زده کوو. موږ زوی لیکو. شاباس، موږ ظرفونه لیکو. شاباس، موږ ظرفونه لیکل زده کوو. موږ ظرفونه لیکو.
ظرفونه دغه شان لیکل کیږي. ډیر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسید، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښي خوا کې څو ځله د زوی توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هرې زوی په سر زوی ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د زوی لیکل زده کوو. زوی دغسې لیکل کیږي. موږ زوی لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ظرفونه د کلمو کتار دی. اوس د ظرفونه د کلمې په سر لیکو چې د ظرفونه لیکل مو زده شي. آفرین، ظرفونه دغه شان لیکل کیږي. ظرفونه لیکو. ظرفونه لیکل زده کوو. آفرین، ظرفونه دغه شان لیکل کیږي. اوس نو راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ زوی لیکل شوې ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د زوی توری لیکو چې د زوی لیکل مو ښه یاد شي. موږ د زوی لیکل زده کوو. زوی دغسې لیکل کیږي. موږ زوی لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ ظرفونه لیکل شوي. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ظرفونه کلمه ولیکو چې د ظرفونه لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ظرفونه دغه شان لیکل کیږي. ظرفونه لیکو. ظرفونه لیکل زده کوو.
دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د زوه توری چې نوم یې زوی او داسې لیکل کیږي، او د ظرفونو کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.